السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې عملونه او داسې وظیفې در شیر کوم، داسې عملونه داسې وظیفې درته درښیم چې د دې تاسو اهتمام کوئ نو ان شاء الله تاسو په مال حال او دولت کې به زیاتوالی راشي، برکت په پکې راشي. عملونه انتهایی آسان عملونه دي، وظیفې انتهایی آسانې وظیفې دي. ان شاء الله وظیفې به زه تاسو ته په سکرین باندې یو وظیفه هر وظیفه به ان شاء الله تاسو ته په سکرین باندې درلیکم. نو لومبه عملونو طرف ته راځو چې کم عملونه پکار دي چې د دې په ذریعه سره د انسان په مال حال دولت کې زیاتوالی راځي، برکت پکې راځي. کم عملونه د دې لپاره پکار دي. نو ټولو نه اولنې نبوي عمل چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی چې د دې په ذریعه سره د انسان په مال حال کې برکت راځي، په رزق کې برکت راځي. نو هغه دا دی که نه چې کله تاسو کور ته داخلیږئ، کور ته چې څنګه داخلیږئ نو په کور والو باندې به سلام واچوئ، که څوک وي او که نه سلام به پرې واچوئ، خو کوشش به کوئ شرم مه کوئ. زمونږ پښتانو کې دا ډېره غټه کمزوري ده چې کله کور ته ورځي نو ډېر سلام نشي اچول، ډېر زیات شرمېږي. نو شرم مه کوئ، په کور والو به سلام واچوئ. یو خبره سلام به پرې واچوئ، او که څوک نه وي بیا به هسې سلام واچوئ. خیر دی، ټیک شو. سلام نه بعد به بیا تاسو درود شریف ووایئ، چې هر یو درود شریف ووایئ، خو مانځه والا درود شریف ډېر بهتره دی. درود شریف په دې نه بعد ووایئ دوه عملونه، او دې نه بعد به بیا تاسو صورت اخلاص ووایئ. ټیک شو. درې شیزونه دي چې کور ته راشي سلام به واچوئ، ورپسې بیا درود شریف، او بیا ورپسې صورت اخلاص، یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا شیزونه به کوئ. نو دا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودلو که نه، یو صحابي وایي، یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام نه دا تپوس کړو چې زما ته داسې عملونه وښیئ چې زما په کور کې برکت راشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا درې شیزونه وښول چې کور ته لاړ شي سلام به واچوي په کور والو باندې، بیا به وایي په ما باندې درود شریف ووایي، او بیا به وایي صورت اخلاص ووایي. نو دغه صحابي وایي دا عمل چې مې وایي چې څنګه شروع کړو که نه، وایي ما سره خو بېشکه ډېر مال حال رالو، زه خو ډېر زیات مالداره شم، خو چې ما سره خوا کې کم کورونه وو، زما د کور نه چې یو خوا بل خوا څونه کورونه وو هغوی سره هم ډېر مال حال رالو. وایي ما سره دونه مال حال رالو چې هغه مې بیا ځان سره ځای کولی نه شو. نو زما عزتمندو دا عمل څونه آسان عمل دی چې کور ته راشي سلام اچوئ، او بیا ورپسې درود شریف ووایئ، او بیا صورت اخلاص وایئ. انشاءالله تاسو ګورئ یو میاشت کې دننه د خپل مالي حالت ته ګورئ چې څنګه پکې چینجز تبدیلي پکې راځي. ټیک شو. یو عمل شو. دویم عمل صورت واقعه. صورت واقع په دې 7 سپاره او 20 سپاره کې ده، د دې تلاوت کوي د ماښام منځ نه بعد. کم انسان چې د صورت واقع تلاوت کوي که نه، نو دی په کور کې به لوږه نه راځي. نو چې لوږه نه راځي خو مال حال وي ورسره که نه، چې چا سره مال حال نه وي ای په کور کې لوږه راځي، چې چا سره مال حال وي هغوی کې کور کې بیا لوږه نه راځي. نو چې څوک صورت واقع تلاوت کوي کوشش کوي که تاسو له نه درځي نو ټول کور والا چې دي صورت واقع زده کوي او د دې تلاوت کوي د ماښام منځ نه بعد د دې تلاوت کوي. انشاءالله تاسو سره به مال حال هم راشي او لوږه به تاسو باندې ټول عمر کې نه راځي. ټیک شو جي. دوه عملونه شول. دریم د مونځ پابندي کوئ. د مونځ د 5 وړو وخت مونځونو پابندي کوئ. چې کوم انسان 5 وړو وخت مونځ پابندي کوي که نه، حدیث پاک کې 5 انعامونه بیان شوي دي، 5 انعامونه د مونځ ذکر شوي دي چې مونځ باندې 5 انعامونه ملاویږي. چې یو انعام دی که نه دنیا سره تعلق ساتي، هغه دا دی چې په رزق کې به د الله تعالی فراخي راولي، زیاتوالی به پکې راولي. نو رزق چې دی که نه، رزق دا صرف روټۍ ته نه وایي، زمونږ خلک خو رزق چې دی صرف روټۍ ته وایي. نو رزق صرف روټۍ ته نه وایي، د انسان د زندګۍ سره چې تړلي شیزونه دي دا ټول پر رزق کې راځي. که د انسان خوراک ته دام پر رزق کې راځي، که د انسان صحت ته دام پر رزق کې راځي، که د انسان خوشحالي د دام پر رزق کې راځي، که انسان غم وغیره ټول شیزونه چې دا ټول پر رزق کې راځي. نو انسان د الله تعالی چې کوم انسان پابندۍ سره 5 وړ وخت مونځ کوي، رزق کې بې زیاتې راشي. څه مطلب؟ مال حال به مې زیات شي، کپړې پیزار به مې ښایسته شي، خوشحالي هم به راشي، صحت هم به راشي، بیماری به ختم شي، بیماری او دغه رنګې قرضونه هم به ختم شي. نور چې څونه کمزورۍ دي کې دا به ټولې ختم شي. چې څوک 5 وړه وخت پابندۍ سره مونځ کوي نو د مال زیاتوالي دپاره، مال کثرت دپاره، په مال کې برکت دپاره، دې دپاره تاسو د 5 وړو وختو مونځونو پابندي کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو کس راغلی که نه، زره د پکې یو مختصر شان واقع بیانوم. یو صحابي ورغلو و یا رسول الله زما په کور کې برکت نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی د کور دروازه چې د دې ته د پرده ولګوه. هغه صحابي لاړو فورا د خپل کور دروازې سره پرده ولګوله. چې څنګه سورج بعد دغه صحابي بیا رالو و یا رسول الله زما په کور کې ډیر زیات برکت رالو، آیا دا برکت ته پرده کې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل نه، برکت ته پرده کې نو، بلکې ستا د کور مخې ته به یو بلمازه تېرېدو، دغه بلمازه صلیب ستا د کور صحن ته کتل، دغه نظر کې دونه نحوست
نجاست دونه ګندګي و پکې چې د دې په وجه ستا د کور نه ټول برکت ختم شوی خو چې کله تا پرده ولګوله د نظر استاد په کور باندې نشي لګېدی نو چې دی خو نظر لګېدل ستا په کور باندې د بند شول برکتونه را شروع شول نو زما عزتمندو دا کې ته سوچ وکړو چې یو کس بالمازه سړي په نظر باندې صرف د کور نه برکت ختمېږي نو هغه کور به څه حالت چې په هغې کې دننه بالمازه موجود دی چې بالمازه سړي ورته صرف کتل هغې سره چې د کور نه برکت ختم شوی نو هغه کور ته بیا سوچ وکړئ چې کې دننه بالمازه موجود دی هغې کې به بیا څه برکت پاتې شي نو د منځونو پابندي ورسره کوئ 5 واړو وختو منځونو پابندي کوئ ټیک شه جي دا خو شو یو څو عملونه خیر نور عملونه هم ډېر زیات دي خو دا مې ته آسان صرف ذکر کړل اوس دې نه بعد وظیفو طرف ته راځو چې د کاروبار کې یا مال حال کې د برکت دپاره په رزق کې برکت دپاره دې دپاره کمې وظیفې په کار دی ټیک شو جي نو لومبنی د ټول نه درود شریف دی ٹھیک شو درود شریف ته حدیث پاک نه ثابت شوی دی ابو سعید رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کوم کس دا غواړي چې زما مال حال دی زیات شي دې کې یعنی برکت راشي کثرت دې پکې راشي زیاتوالی دې پکې راشي هغه دی وایي دا درود شریف ډېر وایي درود شریف ته غوږ شئ اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دا درود شریف چې دی دا ډېر وایي کم از کم چې ورځ کې سلسل پیرې خامخا وایي ټیک شو جي دې نه علاوه لا حول ولا قوة الا بالله او استغفر الله دا هم ډېر وایي کم از کم چې دا دواړه روزانه زر پیرې وایي ښه لا حول ولا قوة الا بالله او استغفر الله دې کې بیا بعض خلک وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله سره العلی العظیم ویل شم کنه بالکل ویل شي کدی داسې ویل لا حول ولا قوة الا بالله بیا هم صحیح دی او کدی ټوله ویل بیا هم صحیح دی او استغفر الله سو کوي چې استغفر الله صرف ویو او کنه داسې ویو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه داسې نو بالکل دم دواړه صحیح دی ها کدا ټوله وی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا خو ډیره بهتره ده خو کدا چاله نه ورزي بیا صرف استغفر الله دا هم ویل شي ټیک شي نو لا حول ولا قوة الا بالله او استغفر الله دا روزانه زر پیرې کم از کم وای کدی نه زیاته ویل شي بیا ډیره بهتره ده خو لا حول ولا قوة الا بالله هم زر پیرې وي او استغفر الله هم زر پیرې وي نو کم از کم چې دونه وي ټیک شي نو بیا ګورئ چې میاش کې دنه به د دې په برکت سره توستا د دې د برکت په توستا ښکاره شي که نوکري درته نه ملو که نه که دا مو شروع کړ لا حول ولا قوة الا بالله او استغفر الله زر پیرې انشاءالله تاسو ګورئ چې نوکري درته ملاویږي که نه که کاروبار که درته نه ملاویږي دا شروع کې انشاءالله ملاویږي به درته که تاسو پریشانه یې مصیبتونه تکلیفونه دي په تاسو باندې ډېر دا شروع کې دا پریشانې مصیبتونه تکلیفونه د دې به جر ختم شي دا به مکمل ختم شي ټیک شو جي هوی د دې لا حول ولا قوة الا بالله په ذریعې سره هر مصیبت هر تکلیف هر پریشانی ختمېږي ټیک شو ښه یو بله دعا ده دا دعا چې اوس درته وایم کنه دا به سحر او ماښام صرف درې پیرې وایي دعا داسې ده اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال دا دعا چې دا به سحر او ماښام صرف درې پیرې وایي د دې فضیلت څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس له داسې رالو دغه کس ډېر زیات غمګین و صحابي ډېر غمګین و ډېر پریشان و نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو ولې وایي خپه دغه صحابي ورته یا رسول الله په مال حال چې څو د رزق هغه وسایل ټول ختم شوي دي قرضونه مې را باندې ډېر زیات دي ډېر پریشان یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وایي دې کې د خفګان څه خبره ده زه وایي تا ته یو کلمه ښیم دا زده که دا سحر او ماښام درې پیرې وایه دغه کلمه یې ورته وښوله دا تاسو ته چې اوس مه ویلې کومه چې په سکرین تاسو ته ښکاري دا کلمه یې ورته وښوله وایي دغه صحابي وایي دا چې مې وایي زده که او دا مې شروع که یو څو ورځې نه وي شوي چې دا مې یو څو ورځې دا وظیفه وکړه قرضې هم ختمې شوې پریشانۍ هم ختم شول مصیبتونه هر څه ختم شول او دونه دولت را سره رالو چې مې بیا په کور کې ځای کوهلی نه شو نو زما عزتمندو څومره مجربه کلمه ده دا زده کړئ دا سحر او ماښام دا صرف درې پیرې وایي ټیک شه جي بس نن دپاره دا عملونه کافي دي د مال حال او د رزق د زیاتۍ دپاره ډېر زیات عملونه دي انشاءالله سات په سات به زه تاسو سره در شیر کوم خو نن دپاره دا کافي دي دا زده کړئ دا شروع کړئ په خپل کور کې شروع کړئ خپل بال بچ باندې ورونو خویندو باندې په مور پلار باندې دا ټول شروع کړئ چې کور کې مو برکت راشي مال حال مو انشاءالله د دې په برکت سره به زیات شي ولې مال حال زیاتېدل دا څه بده خبره نه ده ښه دا ډېره ښه خبره ده ځکه حدیث پاک کې راځي کاد الفقر ان یکون کفرا قریبه ده چې دا فقر چې دا غریبت چې دا کفر شي یعنی چې کومه کله غریبي راشي که نه نو انسان ډېر بوره حالاتو کې راځي نو دا وظیفې شروع کړئ عملونه هم شروع کړئ چې ستاسو مال حال د دې په برکت سره زیات شي ټیک شه جي الله رب العزت مو خوشحاله بساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان